سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ او هیله ده چې تاسو به ټول رک روغ اوسئ، ژوند به په خوشحالۍ سره پر مخ ځي. خوښ یو چې یو ځل بیا له تاسو سره یو. درنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې پرون د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي شول. هغه هم په زابل کې هم تقریبا اوربند اعلان شوی و د دواړو لورو ترمنځ، تر څو دغه استادان په ښه ډول سره هغه محفوظ ځایونو ته ورسیږي. اوس پوښتنه دا ده چې تقریبا 1.5 کال کېږي چې د سولې خبرې روان دي، خو د دغه پوهنتون د دغه استادانو او همداراز د دغه درو نورو کسانو چې د افغان حکومت لخوا څخه د زندانه خوشي شوله، د دغو خوشي کېدل به څومره وکولی شي چې د سولې پروسه لږ حقیقي کړي او د خلکو باورونه خپل کړي، او څومره به زمینه برابره کړي چې یو بین الافغاني مذاکرات وشي او همداراز د دغو خلکو ترمنځ د دغو ډلو ترمنځ اوربند اعلان شي. ډاکټر صاحب محمد عوض حسن ناصري را سره دی او غواړو چې دوی سره پر همدې موضوع باندې بحث او خبرې وکړو. ناصري صاحب ستړي مه شئ او ښه راغلاست درته وایم. سلامونه او نیکې هیلې احترامات تاسو ته او سحر په خیر. درنو همکارانو ته، همداګړي چې څوک موږ ویني، درنو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلام. ډېره مننه. ناصر صاحب، د سولې پر پروسو باندې مو ډېرې خبرې وکړلې، په بېلابېلو رسنیو کې به تاسو هم خبرې اورېدلې او خپله به مو هم خبرې کړي وي پر دې موضوع باندې. خو اوس خوشبیني همدې زندانیانو تبادلې ته څومره زیاته ده چې څومره به وکولی شي چې د سولې پروسه لا هم ګړندۍ کړي او همداراز یو حقیقي سولې ته موږ ورسېږو. دلته زه غواړم دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. یو خو دا ده چې هیڅ جنایتکار، هیڅ هغه څوک چې د ملکي تلفاتو په وژنه کې لاس لري او هر هغه څوک چې یو انسان وژني هغه مجرم ګڼل کېږي. دا مجرم ده، دا باید دا کار نه وای شوی. بل اړخ د دې خبرې، موږ سولې ته اړتیا لرو. سوله ژوند ده، سوله هیله ده. سولې کې هر هغه څه چې انسان غواړي، هر هغه څه چې په نوم د حیوان ناطق یا غیر ناطق غواړي، هغه رامنځته کېږي. جګړه دا تمام شي نو ویر ډار ټول بل وشي. که چېرته هدف د دې خوشي کولو د دغو بندیانو د حقاني ډلې او د امریکایي استادانو تبادله دوم هغه پاراګراف لکه څنګه چې ولسمشر ویل چې په مشروط ډول دا خوشي کېږي، اوس موږ د مشروط ډول باندې نه پوهېږو چې مشروط ډول د دوی څه و. که چېرته موخه یا هدف دا وي چې یو تړون دا هم وي، یو خو دا وي چې د استادان یې خوشي کړل، دوم دا وي چې د طالبانو او د حکومت او د امریکا ترمنځ د سولې د وروسته بعد نه هم پړاوه مذاکراتو پیلېدل او د دې ترڅنګ د اوربند کول او سولې په خبرو اترو کې نیغ په نیغه د افغان حکومت سره کېناستل زمینه که چمتو سي، دا نیک ګام او نیک نظر بولم. خو که چېرته هدف د امریکا او د هغو لورو چې په د دې تبادلې په رامنځته کېدو کې نقش اساسي درلودو، که چېرته هدف دا وي چې د دوه امریکایانو خوشي کېدل او یو درېیمګړی چې هغه هم د پاکستان صدراعظم خپله هم په دې باندې خپل نظر ورکړو چې دا یو نیک ګام ده او په دې کې موږ په زغرده باندې رول که چېرته موخه او فشار د پاکستان وي، نو دلته ګواکې بیا هم یوه ناغېړي شته چې د سولې پروسې ته دومره به تقویه کوونکې نه وي لکه څنګه چې د هغوی د طالبانو زور ښیي، ځکه چې دوی هم درې هغه اساسي کلیدي پایې د حقاني شبکې خوشي کړي چې ځکه هغه دوی په ډېر سختي باندې نیول سوي وو، په دې کې امنیتي ځواکونو ډېر تلفات لیدلي وو، په دې کې زموږ هېوادوالو باندې څو ځلې حملې شوي، دوی په خپله غاړه باندې اخیستې وي. یعنې د یوه انسان مرګ د بل انسان لپاره روا نه ده. خو بیا هم زه په دې باندې تاکید کوم که چېرته د سولې د پروسې د تقویې لپاره وي او سوله په حقیقي ډول په دې معنا راځي، دې ته موږ هرکلی کوو، موږ به خپل سر هم قرباني کوو د سولې لپاره. واقعا وخت چې د حقاني د خوشي کېدو خبره د افغان حکومت لپاره د ولسمشر لخوا سره کرښه ګڼل کېږي، بیا دغه سره کرښه ماتېږي، څومره ژمنتیا ښیي د سولې دغه پروسې ته د افغان حکومت د ولسمشر غني او همداراز د همداسې هم فکر وي؟ ما ویل ګورې دلته دوه بحثه بیا هم دي. کله چې ولسمشر ویاند یا ولسمشر یا هم نور هغه چارپیره څوک چې ورسره دي، دوی وایي چې موږ ته د حقاني شبکې د مشر خوشي کول موږ ته سره کرښه ده، او کله چې بیرته له دې څخه واپسي کوي او عقب نشیني کوي، دلته بیا موږ ته هم ابهامات رامنځته کېږي. که د دوی د عقب نشیني او د سرې کرښې له منځه وړل
د سولې راتګ وي او حقیقي راتګ وي. داسې نه وي چې دوه ډوله سوله لرو، یو موقتي سوله لرو، یو دایمي سوله لرو. موږ د دایمي سولې په لټه کې یو. که چېرته دایمي سوله نه راځي په همدې د خوشي کولو باندې په دې کې نو مجرم ده دا حکومت. که چېرته حقیقي سوله په لارې باندې یو حقیقي سوله راځي او دا کار حکومت وکړو، موږ ورسره همغږي یو. ما درته ویل چې موږ غواړو چې په هره شی وي، په هره توګه وي. کله چې موږ ته سوله راځي موږ باید خپله قرباني ورکړو او هیڅ هغه څه په د یو شي په بدیل کې نه ورکولو کې ممکن دي، اما بدیل که ورنه کې یو شی به له لاسه ورکوي، یو شی به لاسته راوړي. دا د معاملې لکه څنګه چې ټرمپ په خپل کتاب کې وایي جګ فکر کوه، هلته وایي زه هره معامله کوم. اوس بیا ویلي د شمالي کوریا له هغه سره ویل چې زه د معاملې لپاره چمتو یم. دې ته هم یو معامله ویلی سو، خو هغه معامله چې په هغې کې حقیقي سوله رامنځته کېږي. که چېرته بیا هم د حقیقي سولې رامنځته کېدل پکې خنډ وي او دا موقته سوله وي او د موقتو خبرو لپاره دا خوشي سوي، دا جرم ده او دا په تاریخ کې سره کرخنه چې دا به دوی د مختورۍ لپاره یو افغان سیاسیون زیاتره وخت انتقاد کوي پر ولسمشر غني باندې او همداراز پر حکومت باندې چې حکومت خپله د سولې مخې ته خنډ جوړ شوی دی او خپله ولسمشر تل د حقیقي سولې غوښتنه کړې چې موږ یو حقیقي سوله غواړو، موږ یو دوامداره سوله غواړو. اوس د دغه کسانو خوشي کېدل به څومره یعنې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ دغه بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي چې دوی کینې سره او دوی په خپلو کې سره خبرې وکړي او همداراز یو اوربند ته زمینه برابره کړي. لومړی باید اوربند دغه شي. څومره خلک امیدواره شوي دي دغو دوو ډلو ترمنځ دغو تبادلو ته؟ یو د سیاسیونو خبر ده، بل د عام وګړو خبر ده، دریم هم د حکومت خبر دی. سیاسیون هغه حلقې دي چې اسکله هم دوی د افغانستان هغه یو تعداد دي، ټول نه ښایي، یو تعداد دي. هغه څیرې دي چې دوی د افغانستان په ټول تاریخ کې داسې کړنې نه دي کړي چې افغانستان د ملت په ګټه او د خاورې په ګټه وي. ځکه موږ ته معلوم دي وای آزمودن خطاست. نو هغوی موږ ته امتحان راکړی، ازموینې راکړې، زموږ له فلتره وتلي دي. موږ پوهېږو خصوصا هغه طبقه چې اوس زده کړې کړي په دې 18 کالو کې او د روښانۍ لارې ته روان دي، د پرمختګ په لور روان دي، دوی هېڅکله هم نه غواړي چې د سیاسیونو په دغو دروغجنو سیاستونو باندې وغولېږي. دا مکارانه سیاست ده، دا هغه سیاست واقعي سیاست نه ده چې په دې کې د افغانستان خلکو ته، د افغانستان خاورې ته ګټه ورسېږي. دوم عام خلک همیشه لیواله دي ته دي چې اوربند وشي، جګړه دې ختمه شي، سوله دې رامنځته شي. د عامو خلکو څه ارمان ده؟ ارزو یې دا ده چې فضا آرامه وي، څوک په بل چا کارونه لري، مجرم په خپله سزا ورسیږي، حقدار ته وسپارل شي، یو سړی خپلې غریبۍ ته پات شي. د یو غریب یو وطنوال د یو وګړي د فرد افغانستان همدا هیله ارزو ده. نه هغه قدرت غواړي، نه صلاحیت غواړي، نه پیسې چا غواړي. اصلا زه خپله موږ نه چا ډوډۍ نه غواړو. شکر د دوه پښو دوه لاسه او ژوندي خلک یو، متحرک خلک یو، خپل ځان ته پیدا کوو. ولې له حکومته غواړو چې صلح رامنځته شي، آرامي دواړو ډلو نه، هم له طالب لوري نه هم له حکومته دا غواړو چې یو سوله رامنځته تر څو موږ هم د نورو هېوادونو په رقم باندې یو انسان په توګه باندې یو ارامه ژوند لرو. دریم حکومت هم په ځینو مواردو کې داسې خبره نه کوي چې هغه د خدای مکه د افغانستان په نقص وي. لکه څنګه چې ظاهرا موږ د ولسمشر خبره وینو او دی چې په هر چیز کې پریس کنفرانس ورکوي، که چېرته په غونډو کې کښېني او دی خپله وینا کوي، هغه وایي چې موږ ته اول بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي. موږ خپله په حدود د 2 میاشتو کې په کندوز کې ما 2 ځلې یو ځل غونډه کړې ده په همدغه مورد باندې د سولې په اړوند باندې، یو ځل مې لاجون تر سره کړی ده. خپل همکارانو دوستانو سره زه مننه نه کوم چې ما سره همکاري وکړه په همدغه خبرې باندې چې موږ اوربند غواړو، لهکیلو جنګ لوري غاړو نه غواړو چې ملکي تلفات ودروي، د سولې ژر تر ژره خبرې اترې بین الافغاني غواړو. دغه د ټولو خلکو ارمان ده او د حکومت فعلي ولسمشر چې ولسمشر غني ده دا هم دغه خبرې کوي ظاهرا کوي، اما په باطن باندې خبر نه وي چې باطن کې څه خبرې روان دي. او څوک چې د ولسمشر د دغو خبرو مخالفت کوي هغه کسان دي چې دوی توانایي، ظرفیت، وړتیا نه درلودله په حکومت کې، دوی صحیح نه کړل. موږ ډېر کسان ولیدل چې حتی د استادانو په کچه باندې دي، دوی د حکومت مخالفت کوي، دوی د ولسمشر مخالفت کوي، دوی داسې خبرې کوي چې اصلا په فیسبوک باندې اصلا د انسان وجدان او ایمان نه مني، د ادب له چوکاټه برې خبرې کوي. د انسان لپاره دا ضروري ده او د شخصي عقدو لپاره، د شخصي منافعو لپاره نه باید موږ خپل ملت او وطن قرباني
قرباني کو. زه فکر کوم چې دا جفا ده او دا په تاریخ کې یو توره کرښه د شخص لپاره وي چې د خپل شخصي منافعو لپاره د ملت په وړاندې د حکومت په وړاندې دغه حکومت چې نیمه ولاړ حکومت ته د دې حمایت وکړو او د سولې د چمتووالي لپاره د سولې د راتګ لپاره هم د اړخ خواته طرفداري وکړو چې هغوی هم راضي کړو قانع کړو تر څو حکومت سره نیغ په نیغه کښېني او د افغانستان له خلکو سره ځکه چې جنګ زموږ ترمنځ ده زموږ د حکومت ترمنځ ده او د طالب ورونو چې هغه افغاني طالبان دي هغوی ترمنځ ده نه د امریکا ترمنځ ده او له امریکا څخه هم غواړو چې دا ځل پیلېدونکی د سولې پروګرام افغانستان په دې کې نیغ په نیغه دې ته رول ورکړي او درېیم غړی د سولې د خبرو افغانستان حکومت واقعا د دې سولې د خبرو د ښوالي یا هم بدوالي یا هم په منځ کې د مداخلې او د خرابوالي په اړه باندې د پاکستان حکومت رول څنګه ارزوي؟ پاکستان حکومت هم ویل دي که چېرته د ډیورنډ کرښه ونه منل شي یا هم دغه ستونزې هوارې نه شي نو موږ بیا هم د سولې د خبرو د خرابوالي په اړه باندې تلاش کوو کوشش کوو. پاکستان همیشه د افغانستان په ټولو چارو کې لاسوهنه کړې. تاسې به کتلي چې د فکر کوم 9 کلن شو عمر یې که 10 کلن اوس مې فکر کې نشته دي. زمونږ 15,000 کال تاریخ ته موږ په ویاړو هر چېرته خبرې په کوو په رسنیو کې په ملي رسنیو کې په بین المللي رسنیو کې ولې هغه 15,000 کلن تاریخ موږ تر اوسه پورې نه دی پیدا کړی چېرته. یو هېواد چې 30 کلن یا 30 کلن عمر لري څنګه کولی شي په موږ باندې زور پیدا کړي څنګه کولی شي زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي خو دلته هغه حلقه بګوشي کسان شته چې د هغوی ته زمینه چمتو کوي. موږ هېڅ وخت کې ونه شو ویلی یو تعداد کسانو چې هېواد هم مور ده پلار ده او خلک هم ورونه او خور مور ورور دي که چېرته دا شی په ځان ومنو همدغه کلمه په ځان ومنو هېڅکله به یو بهرنی هېواد ونه شي کولی چې په هغه هېواد کې چې ډېر لوړ تاریخ لري ډېر طولاني تاریخ لري او هغه هېواد چې د انسان د عمر په توګه به باندې یو عمر لري هغه لاسوهنه وکړي. پاکستان نیغ په نیغه په دې کې رول لري خو موږ له نړیوالې ټولنې او له متحده ایالاتو څخه غواړو چې په دې باندې سیاسي اقتصادي فشارونه راوړي. فکر کوم چې په خاکستري لیست هم شامل شوی ده غواړو چې له دې نه بد لیست کې شامل شي تر څو په دې باندې فشار راسي او هغه خلک چې په طالبانو کې اوس هم شتون لري یا د دوی کسان یا د بهرنیو هېوادونو دي یا هم یو تعداد هغه افغاني طالبان دي چې د دوی په لمسونو دوی په خبرې باندې کار کوي په دوی باندې فشار تر څو هغه قانع کړي او د افغانستان حکومت سره دغه د سولې خبرو اترو مسایل چمتو کړي تر څو بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي. واقعا 2 دقیقې لرو که په همدې لنډو کې راته ووایاست د 2 استادانو د خوشي کېدو په خاطر باندې په زابل کې بسته ولایت کې 1 ورځ یا 2 ورځې اوربند اعلانېږي. که چېرته عمومي اوربند اعلان شي ستاسو د مظاهرې غوښتنه هم همدا وه ستاسو د ناستو غوښتنه هم دا وه چې بین الافغاني مذاکراتو لپاره باید اوربند اعلان شي. که چېرته اوربند اعلان شي څومره به موږ وکولی شو چې سولې ته نږدې شو څومره به موږ وکولی شو چې یو بل ښه درک کړو؟ اساسي نقطه دا ده چې هېڅ وخت کې موږ په جګړه کې سوله نشو کوی. که چېرته یو طرف ته په یو ولایت کې جګړه روانې په 2 ولایتو کې یا په 20 ولایتو کې یا په 10 کې جګړه روانې او بلې خواته سوله کوو هلته مرګ ژوبله روانې همدا مو درلودله چې په خطر کې به ناستې وي دلته به لسګونه کسان په دې برخه کې موږ نشو کولی سوله رامنځته شي ځکه چې هلته فضا نارامه ده دلته فضا ارامه ده او تناسي ممکن بیرون یو بل حال وي مګر موږ نشو کولی دلته سوله. اولینه نقطه اساسي ترینه نقطه دا ده چې مخکې دی چې د سولې خبرې اترې پیل شي د اوربند په هکله باندې یو اوږدمهاله اوربند رامنځته شي تر څو چې د ارامه فضا کې تر څو د ورورولۍ په فضا کې تر څو د یو بل د منلو په فضا کې د سولې خبرې اترې ترسره شي. خو که چېرته جګړه روانه وي د سولې خبرې روانې ممکن زما په اند باندې چې دا وړۍ به شړۍ نیسي. ډېره مننه. هیله ده چې دا خبرې موږ د پولو پټو پر سر باندې حل کړو. دا خبرې نه په قطر کې نه په چین کې نه په او زموږ هیله اساسي هیله هم دا ده چې افغانستان ته دې راشي د افغانستان هر ولایت ولسمشر ورته ټارګټ ټاکلی چې هر ولایت ته راځي دوی دراسي بین الافغاني مذاکراتو دراسي خو یو څه بل دی چې امریکا ایالات متحده امریکا یا د متحده ایالات دوی د ریفري دي د فوتبال د میدان که دوی رفریګري کوي نو سم رفریګري دوی کوي که ونه کوي نو ممکن په مرور د زمان د شوروي یا د مسکو په هغه باندې مبتلا نشي په مرض باندې لکه څنګه چې په خپل وخت کې ابوالقدرت او همداسې کول ناغېړي کول د افغانستان په وړاندې باندې خدای مکړه داسې یو څه ونه شي چې بیا خپلو کړنو نه ناراضه وي. دغه زمینه برابره شوې ده چې دوی په ازادانه ډول سره راسي په ولایت کې کښېني او مذاکره دغه کې مخکې یو ډار یو ویره وله چې ممکن افغان دولت
بیا دوی باندې بالکل اوس زمینه چمتو ده ځکه چې ولسمشر بار بار اعلان کړی ده، اته ولایتونه ورته مشخص کړي چې افغان حکومت دې ته لیواله ده، چمتو ده، وطنوال لیواله دي. لویه بېلګه هغه اوربند بالکل اوربند په د اختر په 3 ورځو کې چې راغله سره کېناستل، پرون مې چا سره بحث و، غلط ویل چې دا اوربند ما لکه اوربند وشي خو دا به ښایي ځکه چې د سولې فضا به ارامه شي. وایي نه، وایي هغوی وایي ما ته قصه کړې ده چې که هغوی وایي چې اوربند وشي زمونږ د سرتیري ورته چې ورته مخالفه سوال که زمونږ دغه ډلګۍ لاړ شي هلته ښار کې وګرځي هلته فضا وویني چې ارامي ده او څنګه ښه خلک دي، وایي دا به له موږ لاړ شي او بیا به دا د موږ د قوت له منځه لاړه شي. نو تا خو بیا ما ویل دا د تشنج او د توندروۍ لاره ده. نو که چېرته غواړي چې سوله راسي، افغانستان مو خاوره وي، وطنوال مو وطنوال وي، باید یو بل وزغمو او یو بل ومنو تر څو د سولې فضا. ډېره مننه چې راغلی، زموږ بلنه ومنله ډاکټر صاحب محترم، او په دې هیله یم چې د یو دایمي سوله په افغانستان کې خپله شي. ډېره مننه. له تاسو هم ډېره مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. مجبوره یو چې خدای پاماني وکړو تر سبا پورې چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو. تاسو په پاک الله سپارو. ښه وختونه ولرئ. الله مو مل شه.